کې بل دا خبره چې فضل الرحمن چې خبرې کوي او لګیا دی چې کله حکومت لاړ شي نو چغې وي بړقې وي دغه کې نو اوس پکار دی چې په دې هم سسټینډ والي څه خبره وکړي په اسمبلۍ کې ودرېږي دي وي چې زموږ سره حکومت نشته نو عضوي نه چې منسټر نه دی دغه نه دی او وفاق کې حکومت نه دی حکومت پی ډي ایم د دې سره ولاړ نه دی د دې پکار دی چې سسټینډ والي څه وکړي چې کله بلال مسجد کې د حمله کېده هم دی غلی او ختم نبوت بیل چې پاس کېده نو هم دی غلی او نور هم ډېر شي قصې د اسلام په باره کې د صرف ټیکه د خپل ځان قصیده اسلام په باره کې نه دی ولاړ دی د صرف د خپل مفاد دپاره ولاړ دی د اسلام دپاره د نه څه کړي نه به وکړي نه هم تېره روان څه امید شته مننه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اجاز بنیری ګرانو قدرمندو کتونکو څنګه چې د ټرانسجنډر دا کوم بیل پاس شوی دی سړی ډېر زیات حیران شي پریشان شي او ډېره د شرم خبره ده نو قدرمندو کتونکو په دې باره کې به مونږ پوښتنې کوو ګورو چې د دوی څه خیالات دي څه رایې لري نو قدرمندو کتونکو تاسو یې هم تر اخره پورې دا پروګرام وګورئ او مخکې در سره ضرور شیر کړئ السلام علیکم وعلیکم سلام ستاسو هم یو جهان مننه دا راته ووایه که نه چې دا کوم بیل چې پاس شوی دی یا پاس کېدو والا دی د ټرانسجنډر چې یو هلک به د هلک سره واده کولی شي جینۍ به د جینۍ سره واده کولی شي مطلب د هر چا خپله خوښه په دې باره کې څه وایې نو دا خو زما نشي یاد خو دا غالبا لومبنی دغه دی چې په د مسلمانانو په ریاست کې او د مسلمانانو په ملک کې داسې یو قسم قانون پاس کېږي چې هغه د قرآن او د اسلام خلاف قانوني نو څه وخت مخکې ګورئ چې الله 7 کاله مخکې تقریبا په فرانس کې چې هغه د یهودیانو او هغه ملک د کافرو ملک دی په هغې کې وشي نو صحیح خبره ده غیر مذهبه ملکونه نو هغوی خو لکه خو چونکې زمونږ خلک چې دا خو د اسلام کاله ده او د مسلمانانو ملک دی چونکې دلته زمونږ د اسمبلۍ کې یو داسې قانون پکار دی چې د مسلمان ملک دی چې دې ته د اسمبلۍ ته غیر مذهبه خلک نه ځي او د هغوی پیروکار دي او د هغوی په نقش قدم باندې مطلب دا هر څه یو داسې طرف ته روان کړی دی چې هغه غیر اسلامي او غیر شرعي کارونه په دې کې شروع کول هغوی غواړي مطلب تاسو به خوشحاله نه یې مونږ پرې نه یو خوشحاله مونږ ته پرې ډېر زیات درد را رسېدلی دی چې زمونږ دا د مسلمانانو ملک دی په دې کې خو دا د اسلام کاله ده ټولې دنیا مسلمانان مونږ ته ګوري صحیح خبره مطلب داسې څه قسمه کار نه دی کول پکار چې د الله پاک جل جلاله زموږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د احکاماتو خلاف یې داسې هر قسمه کار کوي نو نه دی کول پکار مونږ یې مخالفت کوو نه دی پکار جي آی دې اوس تاسو تېر بارانونه راغلي مونږ الله پاک ته سوالونه کول چېرې زمونږ به څه ګناهونه چې زمونږ داسې مسلمانانو هغه په دریابونو کې لاړل او د هغوی څاروي د هغوی کورونه دغه شو مونږ اوس دا وایو چېرې هسې نه چې لکه داسې قسم قانونونه په مونږ باندې دغه کېږي دا د اسلامي ملک دی نو هسې نه چې الله پاک زمونږ نه دومره خفه شي چې د کاڼو باران په مونږ باندې وکړي نو مونږ خو له پکار دی هر مسلمان له پکار دی چې د دې خلاف راوځي احتجاجونه وکړي او د حکومت ته یو وارننګ ورکړي چې یاره دا قانون واپس کړي دا د اسلامي ملک دی او د مسلمانانو ملک دی په دې کې مونږ له اسلامي قانون پکار دی اسلامي نظام پکار دی اسلامي نظام ډېرې ښکلې خبرې کړې امید لرم چې تاسو به هم پوه شئ قدرمنو کتونکو نور تپوسونه ګورو قدرمنو کتونکو زموږ سره یو بل شهزاده ولاړ دی ګورو چې دوی څه پیغام لري د دې په باره کې السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو موږ ته دا وایه که نه کوم بیل چې پاس شوی دی د ټرانسجنډر دې باره کې لږ بحث وکړئ ټرانسجنډر بیل چې کوم پاس شوی دی دا زما په یقین باندې ډېر زیات یو خراب کار شوی دی ځکه چې دا یو نوي نسل ته لکه دا په غلطه لار بوځي او دا په اسلام کې نشته د اسلام هم خلاف دی نو زما په یقین باندې دا یو ښه خبره نه ده مطلب کو بیل پاس شوی یا پاس کېدو والی خو ښه خبره نه ده ښه خبره نه ده بل زما په یقین دا بیل پاس شوی نه ځکه چې دا کوم بیل چې دا په 2018 کې دا خو د خلکو یو افواه خوره کړله زما په یقین ستاسو چې کوم ویو دی هغه به ځان لوي خو زه داسې وایم چې لکه دا بیل نه دی پاس شوی مطلب دوی چې پاس شوی نه دی بل چې زموږ پارلیمنټ کې چې کوم دغه موجود وي علما نو انشاءالله چې دا کار به هم نشي هغونه به دا پاس هم نشي هر پارټۍ سره څوک تعلق ساتي مطلب څه چې دا نه دی کول پکار بالکل نه دی کول پکار دی دوی دا رایې ده قدرمنو کتونکو چې دا که پاس شوي یي نو غلط کار شوی دی او که پاس شوي نه نو نه دی کول پکار السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو موږ ته دا وایه که نه د ټرانسجنډر دا کوم بیل چې پاس شوی دی چې هلک به د هلک سره واده کولی شي جینۍ به د جینۍ سره واده کولی شي دې باره کې ستاسو څه رایې ده مننه اجاز بونیری تاسو دومره تکلیف وکړو او
زمونږ سره مو یو غونډه جوړه کړه یو مرکه کو د دې بیل په باره کې نو زه خو بالکل د دې بیل په حق کې نه یم ځکه په دې وجه چې یو خو زمونږ ملک اسلام یا جمهوریه پاکستان دی په لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې په بنیاد جوړ دی صحیح شو نو بل د دې بیل خلاف زه ځکه یم چې مطلب یو هلک دوی چې هلک دی د هلک سره واده وکړي مطلب نکاح دی وکړي ټیک ده نو زه خو د دې په حق کې بالکل نه یم ځکه چې یو هلک په د هلک سره نکاح څنګه کوي اول خو دې هغه سړی سوچو کې مطلب چې یو سړی دا خواهش وکړي چې ها ما دې زه دې هلک سره پلانکي هلک سره دې مطلب زه واده وکړم صحیح شو اول خو دې هغه دا سوچو کې چې زه به دې هلک سره څه کوم ټیک ته چې په ښځه باندې کوم رولز چلای که نه هغه ته بیا په هغه هلکانو باندې نشي چلولی په هلک باندې نشي چلولی ولې چې د ښځې خوی تا ته معلومېدی شي د هر سړی معلومېدی شي او ته د هغوی هغه ستا د خوی نه لوی فرق دی بالکل فرق پکې ډېر لوی دی ښځه به ستا خبره ومني خو هلک مطلب سبا ستا خبره نشي منلی یو خو به ته دا سوچ کې بل به دا سوچ وکړې چې زه د هلک سره واده کوم زما به خو مطلب د ده سره جنسي معاملات چې کوم دي دا ټیکي صحیح شو هغه سیستم به زمونږ برابري زمونږ نور سیستم که ته سوچو کې که نه ګډ وډ دی ګوره ستا زندګي هم په دې کې چې کوم دنو ډېر د مشکل هغه سره چې کوم دنو مخ کېدی شي که نه صحیح نه کله به شي زندګي تېرول چې کوم دی دا به ډېر ګران شي صحیح شو ټیک ته ښځه مطلب خلک د دې دپاره یوازې نه کوي چې ماله دې جامه او بس وینځي او ماله دې دا وکړي ماله دې دا وکړي صحیح شو خو د دې دپاره هم کوي الله پاک هم وایي چې لکه هلک دې د جنۍ سره نکاح وکړي ټیک خبره ده اسلامي خبره ده صحیح شو د انبیاء سنت دی بالکل سنت دي او هلک هم خوشحاله وي او جنۍ هم خوشحاله وي ټیک ته او که مطلب سبا ته د هلک سره د هلک مطلب خوشحاله نه وي ستا سره ته به د سره څه کوي دی به ستا نه تښتي مطلب چې لکه ته د یو جنۍ سره واده وکړې او جنۍ ووایي چې یاره زما د هلک وروسته مطلب ستا د جنۍ په منځ کې معامله راغله جنۍ ستا نه وتښتي ډېره د شرم خبره ده که نه ده نو بیا خو دغه شرم د هلک هم ستا شرم کولی شي که نه بیا به خلک څه وایي سبا چې د هلک نه چې پوره په ډیټیل باندې دوی بحث کی په دې باندې خرنه یې پې واچوله نور دې باره کې څه وایې نو نور دې باره کې لکه خو موږ تاسو ته ووایو که نه چې دا ټیک خبره نه ده بالکل ټیک خبره نه ده مطلب زه د یو هلک سره مطلب زما خواهش پیدا شي چې زه د سره نکاح وکړم زه د سره واده وکړم نو ماله زما ګریوان کې سوچ پکار دی چې دی به ماله څه وکړي ښځه تعالی هر څه کولی شي صحیح شو کتونکو د دې خلاف چې کوم دی نو هرې پارټۍ سره که څوک تعلق لري هغه که زموږ سیاسي غټ وګړي دي یا کوم ټول پاکستانیان چې دي هر چاله د دې خلاف ایکشن اخیستل پکار دي بالکل پکار دي ایکشن هو لازمي اخیستل پکار دي ځکه چې خبره ټیک نه ده چې یو خبره ټیک نه وي نو د هغې به ټیک لاره هم نه وي منګه مطلب یو خو په دې بل کې بیا چې موږ سوچ وکړو په دې کې خو دنیا بله سوالونه پیدا کېږي مطلب دا یوه اسلامي نړۍ ده که موږ سوچ وکړو او بل داسې په یو ملک هم داسې نشته نور لکه مغربي کومه کنټریز مغربي کوم هیوادونه چې دي نو په هغې کې خو الریډي هغوی غیر مذهبه خلک دی هغوی خو خرڅه مطلب اجازت نشته په زموږ په اسلام په دین اسلام کې لیکن هغوی خو خرڅه کولی شي خو په پاکستان کې داسې قسمه کارونه نه دي کول پکار بالکل نه دي کول پکار موږ له غټ مخنیوی پکار دی موږ نور د سیاسي پارټو چې کوم زموږ مشران دي صحیح شو نو بالکل موږ به هم د پارټۍ سره چې کوم دنو تعلق لرو نو دې ټولو له پکار دا چې د دې مخنیوی وکړي صحیح شو او څه نه څه حل راوباسي ځکه دا ټیک خبره نه ده که نه هر سړی دې سوچ وکړي کوم خلکان چې خواهش لري داسې د دې خلک سره د واده کولو هغوی دا ویډیو ګوري نو څه پیغام ولې ورکوې کوچ هغوی دا ویډیو ګوري یاره زه هغوی له دا پیغام ورکوم چې مطلب که ستاسو شعور وي که نه نو تاسو اول سوچ وکړئ چې موږ د هلک سره ولې د یو هلک یو بل هلک سره څنګه نکاح کولی شي اول خو د هغه په دې باندې سوچ وکړي نو بیا د وروستو چې کوم دی هغه کار وکړي ډېره د شرم خبره ده بالکل قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو اورېدې د دوی دا خبرې پوره په ډیټیل سره پې بحث وکړو امید لرم چې تاسو پرې هم پوه شوي داسې نورې پوښتنې کوو د نورو بایګانو نه ګورو چې د دې نورو خلکو څه رایې هم لري
السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو یو جهان مننه موږ ته دا وایي کنه کوم بیل چې پاس شوی دی چې یو خلک په خلک سره هم واده کولی شي جنې به د جنې سره واده کولی شي دې باره کې تاسو وایي دا نه دی پکارو. نه دی ها بالکل نه دی پکارو. بس تاسو دا راي د مطلب نه دی پکارو. نه دی پکارو. نور تاسو نه کو چې خلک سره وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو هم یو جهان مننه د وخت راکولو ترانسجنډر کوم بیل چې پاس شوی دی تاسو ته پته ده چې ترانسجنډر څه ته وایي دې باندې لږ بحث وکړئ. ګوره اجاز بھائی سا ډېر زیاته مننه. ترانسجنډر دا نوم چې زه واورم نو لکه زه نشم ویلی په دې باندې ځکه ترانسجنډر چې دا څه شی دی ترانسجنډر جنډر لکه خپل لفظ چې هغه چینج کول لکه مطلب خپل باډي ته څنګه چینج کوي یار ته خدای پاک الګ پیدا کړی ته څنګه ځان جینې جوړه صحیح خبره خو بیل زنه شمالي ګارانټډ زنه شمالي چې بیل پاس شوی دی زنه شمالي ګارانټډ ځکه چې دا ډیر زیاته امپاسیبل خبره ده چې دا پاس شي مطلب وی چې په داسې خو چینج کول داروغه باډي چینج کول له خو د الله پاک په لاس کې دی هر څه لیکن کومو ګورو نو وی چې په نادره کې د خپل خو ده او ته یو خبر وکړه تا وی چې په نادره کې لکه مطلب د قانون میلاو شو کو حقیقت خبر را باندې کې کنا کو ګوري نن سبا د معاشري ته ګوري نظم چې لوط علی السلام کوم شروع دی اخ کوم لکه مطلب دا غوږی کوم عادت او کوم هیبټسونه هغه وسم شته چې په خلکو کې خو د دې ټیمه پورې دوی ته د افیشلی د اجازه نو چې یار دوی دا چلو کې یاري نفس چینج کې یاري داو کې اوس دوی ته صرف او صرف قانون اجازه ورکو نو زستانه یو تاسو بل د زستانه یو تاسو کومه چې تر اوسه په دوی پابندي او دوی بر دومره حدا پوری پریونو چې پابندي تل شون چې اوس پر ازو پر دنیا کې ژوند تیروم کنه نو قانون زماره پرشته قانون شته د قانون نه هټ کر کوزه سکوم نو د اغه د پاره انتظامیه هم شته هر څه شته زماره پاره امر برغه سزا راکی خو چې په یو سیس داسې چې هغه قرآن د حدیث د اسلام خلاف دی او زه به هیڅ مسلمان هم زه مسلمان هم کنه ما نو چې مسلمان هم زه مسلمان نه خلاف کار کوم زه مسلمان نه خلاف کار کوم کول شم نشم کولی کنه بل خو ته زه ګارانټی دا چې نه دی پاسي هو کو چریدا پاسي نو د دې کریډټ ټول چلځي د پی ټی ایم سربراہ خان لوبځي په دې ټیم کې موجوده ګورنمنت هغه دی کنه د هغه په ټیم کې خلک دا په 2018 کې 17 کې امپلیمنټ شوی خو وسته کنه مخکې خو نه دی شوی اوس شوی نو اوس چې ګورنمنت هغه په بدی بدنام دی بلکې زه تاسو وایم کې دي شي قبل پاسي مې زور ته دا خبرې زکه شک وندګ دا کوم چې ما سره دوري لم د دې مبارک پورا معلومات نشته چې دا بیل پاس شوی دی کنه خو بل ته زه دا خبره کوم کنه لکه مطلب دا بیل دلته کې هو یوازې مسلمان نه پات کی بری ملک بری پاکستان کې مې به نور خلک هم ډیر شي دي کې دي شي دا هغه د پاره د بیل پاس شي هغه پاکستان انګوان پدې کې اشتهار قسم خلک پدې کې اشته یوازې مسلمان هدل ته نه دی خو به هیڅ ته یو مسلمان زدا نشم کولای مطلب قانون دی یو نسل پیری دی قانون پاس حکومت نبی له سلام چې کوم حکم دی په قرآن په حدیث کې جواب پاغه باندې بالکل صحیح خبره مطلب کته په پاکستان کې نه کته په امریکا کې پاتې کېږي خو چې بهر سي یو مسلمان داسې نه دی کول پکار بالکل صحیح خبره بل ګوره خدای پاک نه دی خدای پاک پر دنیا کې هر څه جوړه پیدا کړی صحیح خبره کنزه ته وما نو کو خدای مینه خطا کیږي مداونیم جوړه دي پر یوونو کې جوړه پیدا شوی دی هر څه چې څنګه خابت پیدا شوی دی داسې د انسانوم خدای پاک جوړه پیدا کړه د جناورم جوړې شته دا ونه بوټم جوړ شي دا هر څه جوړه شته نو خدای پاک موږ ته قرآن کې څه ویلي چې الګ جوړه بجی نه دا اغه نه نبی رسول الله ته ویلي نبی رسول الله چې زموږ امت ډیر کې پس ذریعہ باندې ډیر کې الګ جینه نکاو کې درمنو کتون کو څنګه چې تاسو وره د جوړه خپل خبره مطلب هر څه جوړه پیدا دي د انسان سره خپل جوړي داسې کوم ګورو زناور کوم جوړه شته میل او فیمیل چری د یو بر سره ودی کې میلو دي زو به هیڅ مسلمان ایکسپټیبل نیم دی دا غتا قانون ته دا هر څه دی بهر سوي دا خو ګور تر پوندو په سازش باندې مسلمان په ملک مختلف قسم قانون او پاس کېږي نو ورې زما زمير نشته زما کوم به خپل سوچ پکار دی زما خپل سوچ کوم یو څه زماره پیدا لري بالکل تابعدار لاس پناه زه تولاړې مزه به کوم امپلیمنٹ کوم به ځان بخپل یو قانون دی ماته بو چې دا قانون دی راغی خلاف ورزه ته سزا ملويږي ټیک تا خو په دې قانون سزا خو سزا ده سړیا سزا څه شي دی ژوند دی جوړه خو نه شو کولای دې قانون ته غړم شو کې جوی هم د دې بیل مخالفت کوي بالکل مخالفت کوم د دې بیل نو قدر مند کتون کو څنګه تاسو اورئ د جوی د خپل خبره دا شان په ډیټیل سره نو نور تاسو هم کو ګوري چې دا نور رونا ګولونه سوي السلام علیکم وعلیکم السلام د دې د کوم بیل چې پاس شوی د دې باندې لګ باسو کې دا بیل چې پاس شوی نو دا خو لکه مطلب زنګ دا ماشیا چې پښتنو ده او دلته دا سو کولای نشي او چا وکړو لکه موږ به راوځو او پورا احتجاج وکړو
ځکه چې دا زموږ په دغه کې نشته موږ پښتانه یو پښتانه یو بیا مسلمانان یو مسلمانان یو صحیح خبره لکه زموږ په دغه کې دا څوک نشي کولی نه به څوک وکړي نه څوک کولی شي او الحمدلله بس دا مطلب تاسو د دې مخالفت کوئ چې څه شوي دي ښه نه دي شوي څه شوي دي ښه نه دي شوي ها دا خلک چې دلته لږ تاسو ته وایي دا جړاګان دپاره نو جړاګان خو لکه مطلب مخکې هم دا دغه لکه دا چل نه دی شوي دا پکې اوس نوی نظامونه راوځي او سړی په دغه نه پوهېږي نه یم خوشحاله هم نه خوشحاله قدرمنو کتونکو دې پم نه دی خوشحاله لري السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو هم یو ځخان مننه د دې بیل په باره کې لږ بحث وکړئ جی دا بیل چې پاس شوی دی دا ټرانسجنډر بیل پاس شوی دی دا خو لکه موږ مسلمانان یو بیا پښتانه یو دلته پاتې کیږو او څنګه لکه یو هلک په د هلک سره او جینۍ به د جینۍ سره او حیران شي نوي نوي نظامونه دي او موږ د دې خلاف یو د دې خلاف یو مطلب ښه نه دي شوي ښه نه دي شوي په زړه دې غټ ارمان داسې په زړه مې غټ ارمان دا دی چې د پښتون اواز دې اوچت کړی شي د پښتون اواز دې اوچت کړی شي څه چې امن یې بس امن دې راشي امن دې راشي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ ستاسو یو ځخان مننه موږ د وخت راکولو د ټرانسجنډر کوم بیل چې پاس شوی دی چې یو خلک د خلک سره هم واده کولی شي جینۍ د جینۍ سره دې باندې لږ بحث وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو شکریا ادا کو چې تاسو دلته کې راغلی خپل قیمتي وخت خو موږ له راکړو ستاسو یو ځخان مننه او په دې بیل په باره کې خو به ته دا ووایم چې دا کوم بیل پاس شوی دی نو د سرولي خان څه نوي نوي نظامونه راوتي دي نه هغه شی دی په پاکستان کې خو یو کار ټیک نشته لکه چې ښه خبرو کې نو او خاص کر په پښتونخوا کې لکه یو کار ټیک نشته نو په بیل باندې خو موږ ټول خفه یو او لکه ډېر ناجایزه کار شوی دی لکه څنګه چې تاسو ته بل ملګري وي لکه ملک ته پښتو دی او دغه دی نو موږ خو دلته داسې څوک نشي کولی خو چې کم کسانو کړي پرون موږ په دې فیسبوک او په دې ټیک ټاکو کې وکتل نو ډېرو کسانو پکې ودونه بیا کړي دي او ځکه چې بچه بازان پکې ډېر شته داسې خلک پکې شته کن چې تالکانو کار کوي لکه ډېر شوقیانه کار کوي لکه ډېر روپۍ پې خوري نو هغه داسې خلک پکې هم شته خو لکه ډېر ناجایزه کار کړی په دې کې موږ انشاءالله د مشتاق صاحب سره ښه ملګري یو لکه مشتاق صاحب سره اوږه په اوږه ولاړ یو چې موږ د دې مخالفت کوو چې لکه زه ته خبره وکړم نو زه په خپله نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتم خو هېڅ چا پکې ته مشتاق صاحب پکې ډېر ښه دغه وکړو ډېر ښه لکه هغه بسې او پاسېدلی په اسمبلی کې هغه پې اکشن اخیستی دی هغه نو په دې خلاف اواز اوچت کړی نو په دې کې یوازې هغه باندې نه کېږي دا موږ سټوډنټانو لم پکار دي چې اوس موږ ډګر کالج والو زه سواړی چې وخت وځو دپاره سټرایک وکړو نور سټوډنټانو مو زیات سټرایک وکړي کېدای شي څه ایکشن پې والي سټوډنټ خو ډېر زوري نو انشاءالله چې مطلب ته نه خوشحاله پدې نه یو خوشحاله دي جی بالکل قدرمنو کتونکو دې پم نه خوشحاله نه السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو یو ځخان مننه د وخت راکولو دا راته وایي کنه د ټرانسجنډر کوم بیل چې پاس شوی دی چې یو خلک په د خلک سره هم واده کولی شي جینۍ به د جینۍ سره هم واده کولی شي دې باره کې څه وایي دې باره کې موږ دا وایو چې موږ دې باندې نه یو خوشحاله موږ پښتانه یو مسلمانان یو بیا پښتانه یو او بیا زمونږ کوم ملک چې دی اسلامي جمهوریت پاکستان دی نو په دې کې داسې هیڅ قسمه کار نه دی کول پکار چې په هغې باندې زموږ الله پاک ناراضه شي زموږ نبي علیه السلام د طریقو نافرماني نه دی کول پکار چې موږ پې خوشحاله نه یو قدرمنو کتونکو دې پې خوشحاله نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام جاز صاحب څنګه ښه برابر یې خیرونه ستاسو دعاګانې ستاسو یو ځخان مننه تا راته ووایه که نه د ټرانسجنډر کوم بیل چې پاس شوی دی دې باندې لږ بحث وکړي نه جی دا خو ډېر بې انتهایي غلط کار شوی دی دی ډېر غلط کار کړی چې دا بیل پاس کړی دی ځکه چې دا قدرت چیلنج کول دي لکه د قدرت خلاف تلل دي که نه الله تعالی او میل چې کوم نافرمانی ده نافرمانی ده بالکل میل د فیمیل لپاره پیدا شوی فیمیل د میل لپاره پیدا شوی ټیک شو چې مطلب د دې واده به کېږي هر څه جوړه دی بالکل نو دا چې کم کار کړی دی نو دې سره پاپولیشن هم ګروتینګ نه کیو لکه ډېر غلط کار دی چې میل به څنګه د میل سره واده کړي فیمیل به څنګه د فیمیل سره واده کړي بل دا خبره چې فضل الرحمن چې خبرې کوي او لګیا دی چې کله حکومت لاړ شي نو چغې وي بړقې وي دغه کي نو اوس پکار دی چې به دې هم سسټینډ والي څه خبره وکړي په اسمبلی کې ودرېږي دې وي چې زموږ سره حکومت نشته نو عضوي نچې منسټر نه دی دغه نه دی او وفاق کې حکومت نه دی حکومت پی ډي ایم د دې سره ولاړ نه دی د دې پکار دی چې سسټینډ والي څه وکړي چې کله بلال مسجد کې د حمله کېده هم دی غلی و ختم نبوت بیل چې پاس کېده نو هم دی غلی و او نور هم ډېر شي قصې د اسلام په باره کې د صرف ټیکه د خپل ځان هغسې ده اسلام په باره کې نه دی ولاړ دی د صرف د خپل مفاد دپاره ولاړ دی د اسلام دپاره د نه څه کړي نه به وکړي نه هم تېره روان څه امید شته مننه قدرمنو کتونکو څنګه تاسو واورېدې د دې خبرې مطلب دا دی چې موږ له دا نه دي کول پکار که هرې پارټۍ سره څوک تعلق لري
پکاره چې موږ د خلاف आवाज اوچت کو ویډیو در سره مخکې ضرور شیر